احمدشاه درانی چې په عام ډول د احمدشاه ابدالي په نوم یادېږي د پوځي فتوحاتو او سیاسي تدبیرونو له لارې د افغانستان پاچا شو. هغه درانی امپراتورۍ تأسیس کړه کوم چې د نن ورځې افغانستان مخکینۍ وه. احمدشاه ابدالي په 1922 کال کې د اوسني پاکستان په ملتان ښار کې زیږېدلی دی. هغه د ابدالي له قبیلې سره تړاو درلود چې د پښتنو د قبیلوي اتحادیه وه. د 18مې پېړۍ په نیمایي کې هغه د پښتنو په منځ کې د یو مهم پوځي مشر په توګه راڅرګند شو او هڅه یې وکړه چې د هغه په مشرۍ کې د مختلفو پښتنو قومونو متحد کړي. په 1904 کې په هند کې د پارس صفوي امپراتورۍ له زوال او د مغلو امپراتورۍ له ړنګېدو وروسته احمدشاه ابدالي د خپلې واکمنۍ د رامنځته کولو فرض ترلاسه کړ. هغه یو لړ پوځي کمپاینونه پیل کړل او ورو ورو په سیمه کې خپل کنټرول پراخ کړ. هغه په بریالیتوب سره پښتانه قومونه سره متحد کړل او په افغانستان کې یو مرکزي حکومت جوړ کړ. په 1904 کال کې ابدالي ځان د افغانستان پاچا اعلان کړ او د احمدشاه درانی لقب د افغانستان له تاریخي فاتح احمدشاه بابا څخه واخیست. هغه په کندهار کې خپله پلازمینه جوړه کړه او په ټوله سیمه کې خپل واک ټینګ کړ. د ابدالي واکمني د ګڼو پوځي کمپاینونو او جګړو له امله په نښه شوه. هغه د خپلې امپراتورۍ د پراخولو او خوندي سرچینو په لټه کې په هند باندې ډېره یرغلونه ترسره کړل. د هغه تر ټولو د پام وړ پوځي کمپاین په 1906 کې د پانی پت جګړه وه چیرې چې هغه په پریکنده توګه د ماراته امپراتورۍ ته ماتې ورکړه او په شمالي هند کې خپل واک ټینګ کړ. احمدشاه ابدالي د خپلې واکمنۍ د ساتلو لپاره له پوځي ځواک، سیاسي اتحادونو او قومي ډیپلوماسۍ څخه کار واخیست. هغه د خپل حکومت په کلیدي پوسټونو کې د باور وړ پښتانه قومي مشران وګمارل کوم چې د هغه پراخو سیمو د ثبات او کنټرول په ساتلو کې مرسته وکړه چې هغه یې فتح کړې وه. احمدشاه ابدالي په 1902 میلادي کال کې تر خپل مرګ پورې پر افغانستان حکومت وکړ. د هغه له مړینې وروسته د هغه امپراتوري له ننګونو سره مخ شوه او بالاخره ټوټه شوه، خو د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکي او د دراني کورنۍ په توګه د هغه میراث پاتې شو. د نورو خوندورو معلومات لپاره زموږ یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.